د مرکزي بغلان ولسوالۍ سلبستریز روغتون لپاره د 2 میلیونه افغانیو په ارزښت د افغان حکومت لوري یوه انتظار خونه د 2 سالونو په درلودو سره چې د 1500 کسانو ظرفیت لري جوړ او د مسؤلینو لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د بغلان اوسیدونکي وایي چې د دې انتظار خونې له جوړېدو وړاندې به د ناروغانو پایوازان له ګڼو ستونزو سره مخ وو. قومي مشران وایي د دې انتظار خونې کارونه نه دي بشپړ شوي او که په ناتکمیله کار یې مسؤلین ګټې اخیستنې ته وسپاري دوی به غړي پاتې نشي. د بغلان ولایت مرکزي بغلان ولسوالۍ روغتون لپاره یوه انتظار خونه چې د ناروغانو ښځینه او نارینه پایوازان به پکې وخت تېروي د 2 میلیونه افغانیو په ارزښت د افغان حکومت لوري جوړه شوه. د جمهوري ریاست د عملیاتي واحد راغلی استازی شیر آقا طاهري وایي چې دغه انتظار خونه 2 سالونونه لري او هر سالون د 250 کسانو ظرفیت لري. و امروز ما در اینجا پروژه انتظارگاه ولایت بغلان ولسوالی بغلان مرکزی را افتتاح میکنیم که پروژه 6 ماه قبل ماهای عمل از طرف ریاست جمهوری منظور گردیده بود و کار آن آغاز شده بود که 6 ماه ما در حال افتتاح آن هستیم و این پروژه 7 میلیون بودجه داره و ظرفیتی از به مساحت 350 متر مربع افتتاح شده و به 2 سالون زنانه و مردانه داره و زنانه و مردانه از به هر کدام از 250 نفر ظرفیت گنجایش نفر داره. په ورته مهال د بغلان اوسیدونکي وایي چې وړاندې به د مرکزي بغلان په روغتون کې د ناروغانو پایوازان د ګڼو ستونزو سره مخ وو، خو د دې انتظار خونې په جوړېدو سره د ناروغانو د پایوازانو ټولې ستونزې حل شوي دي. دوی له حکومت غواړي چې نور د هم رغنیز کارونو ته خپل پام ورزیات کړي. مردم رفع میکنه کسایی که در این شفاخانه میآید شبانه میمانه پایواز مریض هستن فهمیدی پایواز مریض اونجا جابجا میشه و برش بستر یک بسترخانه جور میشه گرمی و سردی و همه چیز شاید که از شفاخانه چی شود خیلی با تکلیف دادن مردم امیال اولادی داره نسایی داره شفاخانه ولادت خانه داره روزانه 18-17 دانه طفل دیگه تولید میشه. لکه این دغه انتظارخانه دا جوړه کړې ده نور دغه کارونه چې لګیا دي کوي درګه حکومت دغه خلکو ته ډېر زیات غنیمت ده نور خاص دغه ده چې دغه کارو ته دوام ورکړي چې له خیره سره آبادي خلکو ته جوړه شي نور خلک ارامه شي په قرار شي ایندا مې خاص ده. دلته لیدل کېږي چې د دې انتظار خونې دوهم قلمرنګ سپټیک څا او یو دیوال لا نه دی جوړ شوی او په ښکاره دغه انتظار خونه د قومي مشرانو پټه ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. قومي مشران لا نه دي خبر چې دا انتظار خونه حکومت ګټې اخیستنې ته سپارلې خو وایي چې که حکومت یې په همدې کار ناتکمیله ګټې اخیستنې ته وسپارلي له توند غبرګون سره به یې مخ شي. دوی دا خاورې اچولي دي دا چې سبا خټې سولې بیا هغه جغل اچولی وزه کورې ودان جغل یو چاره کوي او ګزاره کوي لاقل هغه جغل به یې دلته م اچولی و چې کانکریټ یې نه اچوو کانکریټ فایده یې دي دوی دا جغل خو به ملت مزدور ملت ته اچولی دي د قامپېشه ملت ته او که یې تکمیله نه کړه همداسې لکه دا اوس چې دوی بنر لګولی و یعنې تاسو دوی د افتتاح مخه نیسئ بیا به یې جنجال واورې سرونه یې که ماتو شفاخانه بیا به یې تداوي کوي. د مرکزي بغلان د روغتون امریت هم ناراضه دی وایي چې د دې انتظار خونې تسلیمي په دې ډول نه اخلي چې کار یې بشپړ شوی نه وي خو نه غواړي چې د کامرې مخې ته راشي. د قراردادي شرکت مسؤلین وایي چې په دې پروژه کې 2 میلیونه افغانۍ صرفه‌جویي هم کړې ده. نورګل اندړوال میلمه راډیو بغلان.